بسم الله الرحمن الرحیم. نو پینانترین د پاره من رزونانس جوړښتونه چې دی 15 رزونانس جوړښتونه یا سرحدي فارمولونه هغه من لیکلی شو، او د نیفتالین د پاره من 3 ولیکل، خو 3 کې 2 یو رقم جوړښتونه. نیفتالین کې 2 یو رقم جوړښتونه من سره وو. دا اول او دویم جوړښت چې دی د چپ نخې طرف ته دا یو رقم، او پینانترین کې من چې دی هغه 15 جوړښتونه د پاره لیکو. بل پینانترین کې 9 او 10 چې دی وګوره لکانو 9 او 10 په څلورو سټرکچرو کې ما 15 سټرکچر لیکلي. په دې کې 9 او 10 ډبل بانډ دی، په دې کې 9 او 10 ډبل بانډ دی، په دې کې 9 او 10 ډبل بانډ دی، او په یو هغه دې سټرکچر کې 9 او 10 ډبل بانډ نه دی بلکې د سنگل بانډ دی. صحیح ده؟ نو دې مطلب دا دی چې 9 او 10 چې کوم دی 9 او 10 بانډ چې کوم ما سره دی د کنټریبیوشن څومره دی؟ 15 جوړښتونو کې د کنټریبیوشن 4 دی. نو دې کې ډبل بانډ کریکټر زیات دی. صحیح ده؟ ډبل بانډ کریکټر په 9 او 10 کې زیات دی. نو دیو جنا ډبل بانډ خاصیت چې د کې زیات شو نو د اولیفین غوندې ریاکشن کوي. صحیح ده؟ لکه اولیفینیک ډبل بانډ چې څنګه ریاکشن کوي، اولیفینیک ډبل بانډ چې څنګه تعامل کوي ما سره، هماغه شان نفتالین کې هم دغه 9 او 10 ما زیاتر ریاکشن کیږي. ولی په 15 جوړښتونو کې 4 جوړښتونو کې دا ډبل بانډ برقرار دی. 15 جوړښتونو کې 4 کې ډبل بانډ چې دا برقرار دی. بل متراکم کړو کې لکانو یو خبره یاد ولرئ چې متراکم کړو کې اریو کړه 68 نشي پورا کولی. اریو کړه 68 نشي پورا کولی. مثلا نفتالین کې چوغرن یو کې 3 پای باند بلکې 2 پای باند دي. نو 3 پای باند او 2 پای باند مجموعاً براجمه کې لس پای الکترون باور کې. خو کار یو کړه مې ته دا سرورین جمع 2 قاعده تطبیقي نو په یو کړه ارومیټیک یو بل بنئ. نو هغه کې موږ مجموعاً نیسو. نو کده کې موږ وګورو 100 پای الکترونز دي. نو منس کړه کې چې دی مثلا پینانترین چولانه جوړښت ما سره ده. نو دې کې 2 1 2 3 4 5 6 و د جوړې د ما سره د الکترونو د پای الکترونز و جوړې دي، او و چې د خطا کا دد ده نو دا بد شي ارومیټیک دی. او بل خبره پکې دا چې مثلا و پای الکترون سو پای الکترون راځي سره پای الکترون راځي. نو ان قیمت درې کې کنه سره پای الکترون به راځي سره ان جمع 2 نو سره په 3 جمع 2 سره په 3 کې 202 14 پای الکترون شو ارومیټیک. ځان له په یو کړه کې به ته 68 نه نیسی. سمه ده؟ نو پینانترین د پاره 15 سرحدي فارمولونه چې دا مونږ کولی شو چې ولیکو. نو پینانترین بیا ما سره ریاکشن چې کوي
عام طور پر په نهه لس باندې به هغه موږ سره تعاملات کوي او علت ما ویل چې پنځو جوړښتونو کې څلور جوړښتونو کې دا ډبل بانډ خاصیت لري یعنی ډبل بانډ دی پکې نو ما سره دا اولپینیک ډبل بانډ په څیر کار کوي نو ریاکشن به هم د نهه لس باندې کېږي د پیننترین په نفتالین کې 1 2 ډبل بانډ چې دی هغه دغه ډېر درلودو ډبل بانډ کریکټر دوګونی اړیکې خاصیت ډېر درلودو نو نفتالین کې اوزونالیسیس چې مثلا موږ کوو صحیح ده اوزون سره موږ دا غي ریاکشن کوو نفتالین کې نو بیا به ریاکشن چې دی ما سره په کوم موقعیت ډېر کېږي لکه نو ډبل بانډ دوګونی اړیکې خاصیت چا کې ډېر زیات دی 1 2 کې نو اوزون کې ریاکشن کې نو 1 2 سره به ریاکشن کوي صحیح ده 1 2 بانډ سره ځکه د کې دوګونی اړیکې خاصیت زیات دی نو دوګونی اړیکې خاصیت د وجې نه ریاکشن به ملته پاغې باندې کېږي او پیننترین کې چې د نهه او لس ترمنځ چې دی هغې کې دوګونی خاصیت زیات دی د اړیکې نو ریاکشن به په پیننترین کې په نهه او لس باندې ډېر کېږي اوس دې ته چې مثلا دا بانډونه چې دي نان اکویلنټ دي صحیح ده د بانډونو د اړیکو د غیر معادلواله د اړیکو غیر معادلواله چې اړیکې یو شان نه دي ځینې کوچنۍ دي ځینې لوی دي په متراکم کړو کې نان ایکویلنسي اف بانډز نو دې ته موږ پارشل بانډ فکسیشن یو نو د اړیکو غیر معادلوالي ته نان ایکویلنسي بانډز چې دي ته موږ پارشل بانډ فکسیشن یو قسمي اړیکه فکس کېدل نو پیننترین کې نهه او لس بانډه دا زیاتره برید لاندې نهه او لس بانډ چې دی ډبل بانډ چې دی دا اکثر دلته مایزونه چې دی نسبیږي نو که موږ د پیننترین برومینیشن وکړو کاربن ټیټراکلورایډ کې نو موږ سره برید چې د برومین په کوم پوزیشن باندې دی په نهه او لس باندې دی ځکه نهه او لس کې ډبل بانډ کریکټر چې دی دا ډېر زیات دی نو ریاکشن ما سره په نهه او لس باندې کېږي